الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه. اول خدا چې الحمدلله چې هغه ساعت رب العالمین په موږ او تاسو باندې بیا راوستو چې هغه د دین تذکره کېدله. دنیا کې بهترین اوقات د انسان هغه چې په دین کې او د الله په یادولو کې تیری. الله تعالی قرآن کې فرمایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. یقینا د جمعتون آبادول هغه خلق کوي چې هغه یقیني الله مني، د الله توحید مني او یقیني ورځ د آخرت مني چې ما سره به ورځ حساب او کتاب کی. الحمدلله چې زموږ استاد قوم، زموږ استاد مشران او ځوانانو او زموږ استاد چم گاون د خلکو نور هغه مؤمنان مسلمانان چې دلته غیر حاضر دي خو د الله تعالی د جمعتونو سره د الله د دین د پرچار سره مینه محبت لري، هغوی د خپل ایمان ښکارندویي وکړه او په داسې شکل باندې د الله دا کور جوړ شو چې هغه زموږ تصور، زموږ استاسو فکر نه ډېر زیات اوچت جوړ شو. نو دغه رونو د پاره او دغه خويندو د پاره چا چې څومره قرباني ورکړې ده، مشران، کشران، ځوانان، خويندې، میندې، حاضر او غیر حاضر، ټول د رب العالمین دغه قرباني قبول او منظور کړي. الله تعالی په دنیا او آخرت کې په هغه باندې پردې واچي. الله تعالی د دنیا او د آخرت خسته بدلی هغه لور کې هم د مالونو، هم د تابعدار اولادونو، هم د حاجتونو پوره کېدلو او هم د فراخه مال، د حلال مال دا غیر متون الله تعالی وو ته فراخه کی. کتاب ریاض الصالحین یو سلو نهاتیم نمبر باب د په باره د دې کې چې جمعتونو ته د تللو فضیلت. مخکې دا مختصر ذکر شوی و چې جماعت سره جمع کول دا ګوره واجب دی، فرض دی، لازم دی، بغیر د عذر نه، مرض وي، ویره وي، سفر وي، دقه صرف عذر دی بس. داسې مرض چې هغه جماعت ته راتلی نه شي، په سر د درد طبیعت دی نه مني، هغه نه مرض عذر دی، دغه شان د سفر عذر دی او دغه شان ته ویره داسې ویره چې پوهېږي چېرې دشمن نه منې حمله کوي او سر مې په خطر کې دی، که وځم نو تباه کېږم او نفس مې د منځه ځي. ما سوا د دې عذرونو نه جماعت پرېښودل، جمع پرېښودل، جمع له په ټایم نه راتلل، دا د منافقانو صفت دی. الله دې موږ تاسو ته وساتي. اول نمبر حدیث ته عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من غدا الى المسجد او راح، سوچي سحر وخت کې مانځل دي جمعه ته ځي او د ماخام په وخت کې جمعه ته ځي. د دې نه معنا دا نه چې سحر جمع لري او د ماخام جمع لري، معنا 15 وخت منځونه د جمع سره کوي. سحر هم د مانځ غم کوي او دغه شان د ماخام هم د منځونو غم کوي. سحر په منځونو کې دغه شان د سحر جمع راځي او د ماخام په منځونو کې کله چې زوال وشي راح هغه ټیم ته ویل کېږي زوال نه وروسته، ماسپښین، مازدیګر، ماخام، ماسخوتن، د دې ټولو منځونو اهتمام چې څوک کوي، سحر او ماخام منځونو ته ځي او جمعتونو ته ځي، اعد الله له فی الجنة نزلا. الله به دغه مؤمن مسلمان د پاره په جنت کې او عظیمه ملمسته تیاری. تا د عمران خان دعوت درکې یا نواز شریف دعوت درکې، څومره به خوشاله او څومره به دغه شان ته پیسې لګي، څومره به دغه د پاره تنگ تیرې، څومره به دغه د پاره سخت تیرې. یو کرنیل تر دعوت درکې، یو سچو تر دعوت درکې، ټلیفون ته وکي چې تاسو سره زما د لمینه ده او د پلان کې ځای تراس یو درنه ملمسته مل تیار کړی ده، څومره به خوشاله. الله تعالی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ سحر او د ماخام منځونو جمع دغه شانته هغه جمعتونو ته ځي، الله تعالی دغه مؤمن مسلمان د پاره د جنت ملمسته تیاری. کلما غدا او راحه، کلما غدا او راحه، څومره چې دا سړی دغه شانته سحر او ماخام دي، سحر او ماخام په جنت کې ځاله
من مسته تیار کا د من نه بعد دقه من مسته بکاری ته خو په سترګو غسنی نه مداستا جمع کیږي د الله تعالی سره ساره ما خامو د 15 وخت منځونو اهتمام چکه اره ورځ دغه من مسته ستاده پاره په جنت کې تیاریږي خدای شاته د مر نه بعد باغ ګوري کله چې وفات شي دا من مستګار به د رب العالمین ته ګوري ته به د الله تعالی ملمه راضي به تاسو مرګ او بدن به خاوري کیږي چنجي به د خوري خو په حقیقت کې به د الله من مسته ته ورواني دا منځونو اهتمام د سود جماعت سره کوي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي نو په دې حدیث کې دا فائدہ ده چې الله پیغمبر موږ تاسو ته تیزی راکړي چې ګوري منځونو اهتمام د جماعت سره وکړي د جماعتونو سره وکړي او په دې باندې تاسو ډیر زیات امیشواله وکړي هر څه دي خراب شي ملمم دې راشان دلک اغم راواله دکانداریم دې خراب شي ګاکم دې خپ شي وګوره د جنت ملمسته تاسو وګټي او د جنت ملمسته موږ تاسو رسوکي د الله رب العالمین هغه ذات چې ذو العرش العظیم دی رب د وو اسمانونو دی رب د وو زمکه دی ازمنګ او تاسو باندې کمزورو ګناګارو بندګانو الله تعالی څخه په جهاد کې ملمسته کوي سوچ جماعت د غشانت منظور اهتمام کوي دا دویم نمبر حدیث وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حدیث هم د ابو هريره چې نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کې د الله پیغمبر فرمایلی دي من تطهر فی بیتی چا چې ځان پاک بکور کې معنا او داس بکور کې وکي ثم مضى الى بیت من بیوت الله او به دغه شانته روان شي د الله تعالی د کورونه یو کور ته ارجو ماته چلاړي دا نه چې دغه شانته یو خاص جماعت خاص کړه ماغله ورزي یو د خپل کور هغه جماعت د په سړی باندې حق لري بای سړی د جماعت ته سره ډیر کوشش وکي چې هغه د کور سره خواته وي هغه ته بعد هغه شرط بل حدیث کې دا راځي هغه جماعت په تامه حق لري ستاسو کور خواته دي او دغه شان د ستاسو محلي او ستاسو هغه شان ته هغه د کلی جماعت ته د الله پیغمبر فرمایي به هغه شان ته روان شي دا سړی یو کور د الله کورونو ته ليقضي فريضه من فرائض الله د دې لپاره چې ادا کی دا سړی یو فریضه یو حکم د الله تعالی د حکمونو او فردي حکمونو نه چې هغه مونږ دي كانت خطواته د دې سړي قدمونه بوي څنګه بوي احداها تحط خطيئه یو دغه قدمونه به دغه شانته هغه د دې ګناه ختميږي یو قدم دی واغسته یو ګناه به ختميږي والاخرى ترفع درجه او دا بل قدم چې دی هغه دغه شانته باغ سره به دغه مؤمن مسلمان درجه اوچتيږي جمعه تر رواني او کور کې او د سکو اکثر زموږ استاد دا خلک را لګيږي و جمعه ته او د ساتره او جمعه بس دغه شانته او بیم پریمانه دی او د سم په سہولت سره کیږي سہولتونه مو ګورئ سہولت د جنت ته ګورئ سہولت د الله رضا ته ګورئ کور کې او د فضیلت لري جمعه خو مسافر د لپاره جوړل مسافر سره راشي یا ډېر سخت ضرورت ته بازار نه رالي او زین نه رالي او کور د ترسي او چاته او د کې چرادي ته جمع دي نو به دغه شانته وخت کې تراشه جمعه کې زر زر اخیسته او د سو کو به دغه شانته جمع کې بشریک شي ما سوا ضرورت نشته تر روانه د کور نه روانه او کور کې خیال او فکر جوړ کړل چې زما جمعه کې جمعه په وګمنه او د کومه صحیح ده تاسو د سمو شو او تاسو مونږ مو شو خو ګوره د لارې قدمونه د خراب شو کور نه چې په داسې کې راووتلی دا د الله تعالی څخه کوي الله پیغمبر فرمایي احداها تحط خطيئه یو قدم دی واقع یو ګناه نه ورجدلا تا ته پته نشته ګناهونه شمار څومره ډیر دی یو ګناه بدن راځيږي والاخرى ترفع درجه او دا بل قدم چې په دې بدل الله و درجه اوچتي یو عظیمه درجه د جنت نعمتونه الله تعالی اوچتي د جنت درجه الله تعالی اوچتي معنا او مقصد حدیثونو دا دی فضل المشي للمساجد دا باب هم تبارک دی جمعهتونو ته د تللو دغه شان د فضیلت او دغه غورواله چې دا قدمونه الله تعالی د ایمان په تل کې چي هغه ته ګناهونه راځي هغه ته درجه اوچتي او به ته لادا چې به دغه جماعت ته اخلاص سره راشي او صحیح جماعت راګیر کې موږ کې فکر او سوچ برابر کې په الله باور وکړه سعید بن مصیب غالبا وی کوم انسان چې د پنځو منځونو اهتمام د جماعت سره کوي وې دغه انسان دومره اجرونه او ثوابونه دي او بدلی دي او احسانات دي او نعمتونه دي چې دا ټول ازمکي او اسمانونه دغه انسان د نیکونو ډکیږي دا څومره نیکی دي جماعت تر اصل غبیر اجر دي او داس کول بیل اجر دي دغه په جماعت کې دغه شانته جوا هغه اسکار ول بیل اجر دي او اسه جمناستي ملائکه ستاسو په الله پیغمبر فرمایي وې دې شه د پاره دعا کې اللهم ارحمه اللهم اغفر له الله دې سره ګناهونه باندې پرده واچي الله دې ګناهګار دې معاف کړي او الله رحم وکړي څه معنا
اضافه وسره احسان وکا رحمانه دا اضافه وسره احسان وکا الله عمل کم دی دا کار ډیر وړو کې دی والله احسانات په نورم تو وکا د ملائکه دعاګانو کوم دا سره داخلي دي الله دې موږ تاسو دې خبرو محفظت هغه د عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد